یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د په جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم دا الله دې رحمت ته وګوره داغه دې شان ته وګوره داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه به نه غواړم وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی د بیا خدای ته وای چې یا الله دې جهنم غاړې نه مې لګلري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی ملائکه ته ویلري یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکارش د بیا خدای ته وای چې یا الله کدی دروازې سره د کینو لما نو بیا نور څه نه وای الله ورته وی زیا دروازې سره کینو چې دروازې سره کینې چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وای چې یا الله کدی دروازه کې لګ دننه کیناستم نو بیا بغاګ نه کوم الله وی زید دننه کینو ته خو انسان ته وای داسې انسان دروازه کې کینو خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستاره رحمت کې به څه کم راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده ارزلې وي چې دا وشي بیا به څه نه ویم دا وشي بیا به څه نه ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدن لارشه او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي دي تاسو خیال راکړئ عزیزانو عرض مې داو چې د الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وایي چاته چې ګویا کې حدیث وایي په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول لیونی به دمول تعویذونه به خلق تکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دغه دمګری وې چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي نو دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچو د خدای شانو اتفاقی اورد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخاوره چې په مخاوره نو دمګره ورته وایي چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیوانه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ادمګره ورته چې ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما دې په خدای قسمی ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دی اوریدلې دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څو وخت کې مین شو دیکھ چې د چا غلامو هغه تړلو وې تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ ول دې خو مخ کوي دې بیا منس کوي داسې مخ نو پاغا تړلی ځان به ځان زور کو او روح به داسې واړولو او نیت به وتړل به خدای ته پوهیږي چې نور څه نشم خپو کې ولا پړی واچولو د مکی په دا ګرمو شګو راخو چې د ملا غوخي په
شګو پورې پاتې شو. ول توبه وباسي د محمد عربي نه، هغه به لار شي نه مې توبه ده، لیکن د محمد رسول الله نه مې دې توبه نه. خزل غالبا ماریا قبطیه نامه په پیغمبر مې نه شوي دا میړه راونی و چې توبه وباسه. غیر په خدای قسم کا توبه وباسه. نیزه راواغسته او په نیزوی په دې شرمګاه کې واله ټولې کلمې ولا زیره زره کړې په نیزو باندې، هم د هغې نه مړه شوه. په زنکدن کې هم چغې والې چې د شان رسول نه مې دې توبه نه وي. ښځه وه. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې ما نه به تپوس کوي او ډېر اوږد عمر راکړه. ویلې ښه د اس په ملا لاس کې ده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته رااله نو د ویښته په سر به 1 کال عمر درکوم. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا بیا به دې مړ کوم. وی لکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړ کې. وی او زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان. اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي، نور بهر څه فنا شي. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډیر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی و هغه یو کم 100 قتل کړي او یو کم 100 قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به ترکمه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم او چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. په لار روان دی اوس یو شیخ په لار مخې ته ورغلی دی، ورته حضرت زه خو یو کم 100 قتل مې کړي دي او اوس توبه وباسم. شیخ ته منډه کړې ده، ورته ظالم ستا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخې نه مې پناه شه. دې سړي ورته وویل چې ښه ده نو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پوره 100 لیکمه. شیخ نه هم دا 60 والو مړې کو په لاره روان دی نو بیا اوس زړه کې وایي چې یا الله دا یو ظلم خو مې اوس بله مو اهل الله ورته په مخ راغلي دي، نیکان او بزرگان هغې ته اسلام علیک والیک کړی دی او دا خبره ورته کړې ده چې حضرت ما 100 قتل کړي یو مې اوسو او اوس مې دا نیت دی چې زه توبه وباسم. هغې ورته وویلې چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبوله کړي. هغه بزرګانو چې دې سړي ورته وایي چې اوس مې اراده د توبې وکړه، ویلې هغه مخامخ د نیکانو کلی دی، دې ته ورشه پاک خلق پکې اوسېږي، هلته به توبه وباسي او خدای به یې قبوله کړي. چې دی روان شو لاره کې وله مرګ راغی او ساعت قبض شو. سا چې ته وطنو د دا سینه د هغه نیکانو د کلي طرف ته کړه چې خدای ته پې پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې وه، اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار دی چې ساعت یې وته د رحمت او د غضب ملایکې وله رالې. د غضب ملایکو وی چې روح وړو سجین ته
سل قتل کړي د رحمت ملائکو وې د اراده د توبې کړي و مونږه روح علیین ته د دواړه قسمه ملائکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مکوای دا سړی وګورئ چې د کم ځای نه را روان دی ا د قتلونو ځای تر هغه ځای لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دی تر دغه ځای لار ناپ کوي که د نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دی یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دی یوسي ملایکو ناپ شروع کو او الله دغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د نیک رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح یغي واغستو علیین ته خالی په اراده د توبه بس لیکن چې صداقت سره وي پرشتیا سره وي حدیث کې راځي یو سړیو چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چخخ نه کوي زامنو ورتل ولی ول بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ور پیښ شمه نو ور تخم بچ چې ځان ته خلاص کم د دې وجنه چې اړو خدای ته پیښ نشم چې مرشو زامنو اوس وځولو او یې په هوا کې باج کړن خدای خو په دې قادر دی بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابعه جوړولې نشي جوړې کا ځان ته پیش کړ چې دا وصیت دی ولې کړو د سوځولو ول خدای ته مې لیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کوم الله ورته لزه چې تمانه دومره یری دې ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخله سره موسی علیہ السلام خدای پاک ته وې چې دا خپل انصاف ته ما توخایا چې ته څنګه انصاف کې و انصاف زما ګوري وې چاو و ورشه د پلانې چینه په غاړه کې نه چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کې نه زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونی لاندې ناشته یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کړو هغه اسلام ورکړي د جیب نه امیانه پریوتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي اوس ورته بټوي وي چې پریوتا خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو یو ماشوم لک راغې او هغه بټوي اوچته کو تخته پدې کې یو بل بوډا سپینګیره راغې چراغ او بیس کله هغه اسوالا واپس راغې ا بوډا ته وی چې دل تمانا بټو پرې وته هغه بچو خبرم نه مو بوس کلو تراله ویل 15 منټ هم نه کیږي بل سو کاډو راغله نه ده اون تاغست هغه مان د اغست دي اسوالا سره تورا و سره ته غوس بوډا یې مړ کو موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف داده بټو ماشوم تختول او مړ دي کی بوډا کو ویلې موسی زما دا انصاف ده سپوي شو و یا الله نه پوهېږم بټو ماشوم مړ او مړ دي کی بوډا کو ورته له موسی وکیدا دا بټوا کی چې څومره پیسې وي دې اسوالا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي امانت د ماشوم پلار چې مر شو نو دا اسوالا په منکر شو نه ورکول نو په دې چل می
ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو. وی یا الله دا خو ټیک ده، خو دا بوډا دې ته ولې مړ کړو؟ وی دې بوډا د دې اس والا پلار وجلې، خو دې اس والا ته پته نه وه. نو په دې چل مې د اس والا د پلار بدل دغه بوډا نه واغست. دا زما انصاف دی. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورپسې او د مخ کې او د یوونه نه پناه وغوښته. دا ونه دا تنه چې دا ورته شک شو او د دننه نه استونه بیا پکې ورغله. هغه قوم چې او هغه په دیونه عرکه هوا او ذکریا علیہ السلام ته په دیونه کې دننه خدای پاک وی چې غږ بنکې دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنکې کدی غږ کو نو غږ نه. ابراهیم علیہ السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی، یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی، دومره لوی اورو. او چې دی ورواچولو جبرائیل ورته راغی، ورته وی غږ به نه کوي، کدی وای یا اوف یا تف आवाज دی وکړو نو بس نامه ختم شي، غږ به نه کوي. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیٹ، اشرف روڈ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا، ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما. سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه. لس میاشتې تیرې شوې، بچی پیدا شو، په غېږ کې راغستی دی. یا رسول الله ماشوم پیدا شو، په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي. سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه، د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی، تب ولا ته ورکه چې د پایو میادی تیر شي بیا بګور. پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچ شي. 2 کاله پس بیا رااله، ماشومې غېږ کې نیولې دی، ورته یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي، ما ته ضرورت نشتا، اوس ما باندې حد جاری که چې ما میله مې خراب نشي. پیغمبر وی صحابه ته جو د خدای بندگانو دا په خپل ایمان کې څومره صادقه ده. وای مسله دا ده چې خزه ਸੰسار کیږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکني او پزمکه کې به دومره خخه کې او پاس نه به پکان وولي چې پکې مړه شي، کاڼي وشتل شروع شي. یو صحابي په دې مخ پکاني وشته، هغه یو وای आवाज جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه، ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده، کده دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ ته لاړ نشي. نعره تکبیر، شان صحابیہ، دا ایمان به زمونږ شي. سردار کونین زمانه ده، یو يهودي دی هر وخت سردار کونین ته کنځلې کوي، پستر ګړون ډېر علاج وکړ بینا کې چې نبی را کې د خزه څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغستې او خاون تراوړي چې دارو می درته وروړي، صلیب په کې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره داسې دي خزه وې دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي. ښا تا د دشمن د خپو خاورې مالا په سترګو کې واچولې، چاړه راواغسته ویویست، خو چې ویویستې لاندې نه نورې وشي، چې ویویستې لاندې نه نورې وشي. آواز ورته وشو چا بدبخته
ताप के दा सिरांजा चूली कतर क़यामत है बासिदा बनूरी कीगी द सरदार कौनैन द लुरु वाद चो पैगंबर देवबंदी रसूलुल्लाह नु नी मंदे तू त मन्ने ना बीबी फातिमे वाद संग शवे बबरा शड़ाई वा द चेलो द वजगनु जोड़ा शवे वा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे वा चुला ची बची अदास्ता द वाद लुपटा दा काली नो द कजूरो द पाणु यो द कड़ाई जोड़े कड़ी यवे वर्ता पे यो वकी वा चुला बला पे बलके वर्ता बची अदास्ता द वाद जेवराती आओ माजिगर टेमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द बीबी फातिमी निकाह पखपला द हजरत अली सरा उतरन पखपला सुन्नत तरीका दादा चिपलार बा द खपली लूर निकाह पखपला तड़ी द बीबी फातिमी निकाह रसूलुल्लाह पखपला उतर आओ जिना कई वर सरा कड़े और तवे ची फातिमा द हजरत अली कोर तबोजई मां हजरत अली तप अक़द निकाह के वर कड़ा जन्नत ला बागा कूरजी चाद बल्दा आबाद पे तस्वुर की सहाबा किरामो अमली तौर दा शेख होदले अमली तौर कि जन्नत बागा चूक गठी कि द खपल खलेना लड़ायो बासी और बल्ले खपल खलेने बासी दासिला चाकी अजीजानु पे यो जिहाद की नह का सदा से पकतार वहली प्राति नह का उबरोड़े उबई चरोड़े और बिले चे उब वर्कड़े अगवे जमा खैर दे दामा सरच दे तले वा चागले वरोड़े अगवे दे बल्ले वर चा बल्ले वरोड़े अगवे दे बल्ले वर चे बल्ले वरोड़े दे बल्ला चे न हम त सड़ेरा सिदो दारुस तो टोल मृषियु बेओबो यो सड़ी सरा ची पजन कदन किम द बल ख्याल नहीं अगर सड़े बे ईमान संगति रही जन्नत खुद दगा खल्क जय हो जमाउस्ता जन्नत सरा सका बेहतर मुसलमान कम याद है पैगंबर फरमायल अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही मुसलमान अगर सड़े दे ची दागा द लास ना और द जबिना बल मुसलमान ता जरर न रसी چې د چا د جبه او د لاس نه بل چا ته ضرر رسی پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان عزیزانو اندازې ولګوای د خپل لاسونو او اندازې ولګوای د خپل جبه چې زمون جبه لړمان زمون لاسونه خاماران 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 پیغمبر دے دا اختر وز د منستروان لاره کې یو ماشوم نسکور پروت ته جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړو پغه کې روچت چې دا اختر ورځي او تا پاک او نوې او ټاټ پاټ کې جامع چولی او په دړو کې ښاو لیت پیت ماشوم پروت دغه وخت کې به روچت کې پغه کې ورغه او ماشوم یې کې روچت بچي اوله جاړي و یا رسول الله دا اختر ورځ د نمی مور شته نمی پلار شته न चा जा मेरा गुस्ती न चा खुराक रा कड़े न चा पैसे मरगिरी में टोल लगिया दी खुशहाली की सोख पजामो सोख प पैसो सोख प खुराक नमा सोखता पैगंबर साहबा तो चिता ईदगा तजई जदर लमा कोर तरागे पमंडा बीबी फातिमे ओ आयशी तयवास चल रा मंडी आई पमंडे राज वे जोरावर मौका खुदाय द सवाब कोर तदल रावस
الا د امام حسین او د حسن جامع راواله یو دی بچی توا غوندوه قجوره او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر کړ او ماشوم له په خله کې ور مخلاصي ولویندل فاطمه لګیا ده ولا مخلاصي عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دینه پس بت نه جاړي ولدي بالکل بنه جاړي بیا په کې کېروچت کو بار راويستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولراله چې اوس خو دې جړل اوس خان دی ولې ورته وی ولې بنه خان دما چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چا رونوی نو ولی بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده هارون الرشید بادشاہ بخکار وته خکار وک او هغه بیا عمله ور سره واخکار پوخ کو خړوي لګیاو یو کارغر راغی او د هارون الرشید د مخې نه روټه وتخول هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرېدم چې وجلې مني زه بادشاہ یم کارغه څنګه دا جرأت وکړي چې د بادشاہ د مخې نه روټه وتخول دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دا واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخکې او دی ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې هلته څه ګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي دي په خپل پټکی او صادر او په ډډه پروت دی دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له پخله کې ورک بجای د دې چې کارغه دا روټه په خپل خوړلې وې نو دا یوړه هغه له پخله کې ورک بادشاہ چې ورور رسید نو کارغه والوته دې سړی نه تپوسو چې څوک یو دا ولی هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لار اتلم غلو ونیو ما وی شو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپه او لاسونه کلک کلک وتړل مال را نه یوړو زیدل تداسې پرې او څوک په دې لار راځم نه چې ما پرانی څومره موده وشو وې 3 میاشتې وشو بادشاہ ورته وی چې 3 میاشتې وشو او تدل ته تړلې پروت نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لار دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې وبم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال نو زما ديدانو سو پوره چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورسي حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوښ کدو سره به ډیر مینا کوله ا صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندېم چاړو بل شی و نه خورم پیغمبر راوغختو چې الکتا عمل دې الله بندا وی والله کوم نور عمل نشته خاصه خدا مې اورید چې ستا کدو ډیر خوښ دی ما وی چې والله قبل شی او خرم زیوا دا غشینا چې زما د محبوب خوښ مودي او شوي کدونه بغیر بل شی نه خورم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیره وره تاسو خیال بل یو صحابي راځي
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی راته داسې وښایه چې پاغه پورا عمل وکړه، پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي، او یو شی راته ده. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 وخت مونږ په خپل وخت کوا، بس تب جنت تلاش. هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص، په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه په زیات کم او نه ته کم. زیات معنا نه والله ک نفلونه مکم، دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به والله ک څه کم. چې سره روان شو صحابه ته وې رسول الله صلی الله علیه وسلم وې دا سره په خپل ایمان کې دومره رښتینی دی، د بګوري ټکه نفل بم نه کوي کنه جی. نو کله چې دا شوق وي چې ما په ژوند جنتی سره ولید نو د سړی ته وګورئ. حد د عشق، حد. عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس پیغمبر تقریر کوي، یو باندې چې سره هغه ته اعرابي وای، عربي کې اعرابي ورته وای باندې چې تا مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز را بدا سے مجلس کې لکه تاسو ناس کې دا سه پاسې دو لنګي اوچت کو په جمعات کې متیاز. صحابه ورته په غوسه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوته واله دلته دا سره وای د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز را. پیغمبر ویل نه خبردار چې څو ورته ونه وای. پیغمبر فرمایل خبردار چې څو ورته ونه وای، پرې دې چې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تش متیاز یو کړی بیا راغی کېناست. علماء لیکي چې دا سره خویا ناپویاو باندې چې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي، نو د دې وجه وکړي. محققین وایي چې نه، خبره دا نه و، خبره دا و چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی، متیاز ورغلی ډېرې ټینګې اړکې خیال وکړو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان را نه فوت کیږي، او که نظم هلته متیازې ټینګې راغلي راشه دا د جماعت بې ادبي وکړه، متیازې دلته وکړه، خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشي. د صحابو د عشق دا عالم، د مینې دا عالم زما عزیزان. صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان، تاسو به وایئ چې بس خود خدای احکام یې منلو، قاصد و رهبر نه نه، ام معشوق محبوب